زه 18 نمبر قیدي و، دی زما سره 19 نمبر قیدي و. ما په دې نه پېژاندو، نامه یې راته نه ده، خو په مختلفو کمرو کې چې زه مونږ یې وړلو، هلته د یو نه بل سیل ته چې لږ وخت پکې تېر کړي، بیا د بل کمره ته بدلوي. نو په هغه کې په د اکثر سیلونو کې شاید صدر صاحب هم دا شی کتلی وي، په اکثر سیلونو کې زدران لیکلي وو، خپل تاریخ به یې لیکلی و زدران. نو دا کار زما سره شو، د دغه د شپې به یې زیات ژړل، نو ور دې ډېر زیات ژړل. هغه فوجي ډېر زیاتې ورته سپکې سپورې کولې، خو دی هغه کوم فوجي چې و هغه په خبره سره نه پوهېدل. بیا زه هغه فوجي په ما غږ وکړو چې 18 نمبر وټو. نو زه د خوبه پاڅولم، ټایم هلته خو د تا سره څه وینه، د خپلې کپړې هر څه لرې کړي درنه، وړې وړې د جیل کپړې درکړي. نو هغې ویلې چې د کس ژاړي، څه خبره ده، ورسره خبرې وکړه. نو ما هغه ته و چې وروره څوک یې او څه مسله ده؟ هغې و چې زه خو د بار وطن یم، زدران یم. نو ما ورته مسله دې څه ده؟ هغې به کمال داسې کوو چې قرآن مجید به یې په سینه پورې نیولی و، قرآن مجید به یې چاته نه ورکولو. نو ما هغې ته و چې مسله ته و چې ما وژني، ما ولي، زه په دې قرآن مجید باندې بچ شوی. ما ورته چې جرم دې څه دی؟ هغې و چې په والله که حس مې کړي وي، خو نه بلده یم، یو ملګری مې و هغې ته راتللم، انټري مې هم راکړې ده، خدای یې ګرفتار کړی یم. نو بیا ما ورته سزاګانې دې څه تېرې کړي دي؟ هغې ویل چې دومره څه مې تېر کړي دي چې ذهني توازن مې ټیک نه دی. بیا ما ورته چې لږ ماته ووایه. نو ځینې الفاظ داسې دي چې په هغه سوشل میډیا مې په خوله نه راځي. نو هغې ته یې ویله چې د سړي چې کوم نظام دی، دی یې ټول رامات کړی دی. داسې نورې سزاګانې، داسې نورې. مونږ به د خپل ځان درته ځکه نه ووایو، مونږ په ځان شاید زیاتې کمې سزاګانې تېرې دي، خو هغه خلک، هغه افغانان، هغه زمونږ د لارې پښتونخوا بچیانې چې تېروي، د هغې یو سیکنډ جیل چې کوم دی هغه جهنم دی. زه په ایمان درته وایم چې د 11 اکتوبر غږ چې شوی دی، تاسو خو نه ګورئ، مونږ ګورو. د 6 کالو، د 5 کالو، د 8 کالو ورک خلک را پیدا کېږي، دوی یې خلاصوي. څوک پکې اوس هم ماته څوک چا پیکچرې راولېږلې. زما د خاورې یو کس دی، د منظرخیل کلي دی، ځوان دی، بیخي جګ جوړ ځوان و، 4 کاله مخکې دی اوچت کړی و، نن اوس په هسپتال کې پروت دی، ذهني توازن یې ټیک نه دی. نو زه پوښتنه کوم چې زه خو د ISI ایجنټ یم، څه چې د په ما الزام لګوي، چېرته دی د دې د بچي پوښتنه کړې ده چې په دې څه تېرېږي، چېرته ورک د چا بچی ورک دی، هغې مور ته ته ورغلی. زه به دلته دا ووایم ته 100 مړي وکړه. زه درته د خپل وطن خبره کوم، زما په علاقه کې 100 مړي وکړه، عزتمن خلک ووژنه، صرف یوه خفیه انټیلیجنس اداره ته کار کوه، مزې کوه. ته بر وطن ته ځه، ته دومره